د ولسمشر غني تازه امر څه وایي او څه کول غواړي. ایران او پاکستان ولې وارخطا دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني تقریبا 6 کاله وړاندې کله چې ټاکنیزې مبارزې کولې ژمنه کړې وه چې د افغانستان اوبه به مهاروي او د ولسمشرۍ پر مهال هم څو ځله وویل چې د افغانستان اوبه له تیلو قیمت او ارزښتناکه دي او بهر ته تلونکي اوبه به مهاروي او که کومې اوبه ځي هم په ګاونډیو به یې پلوري. ولسمشر غني که څه هم خپله ژمنه پوره عملي نه کړه خو بیا هم تر یو حده یو څه ګامونه واخیستل شول چې په هغه کې سلما بند، کمال خان بند، کجکي او ځینې نور بندونه جوړ شول چې له یو حده له ایران اوبه پرې راګرځېدی شي. خو ولسمشر غني تازه یو ځل بیا ویلي پر هغه بندونو چې له هېواده د اوبو د وتلو مخنیوی کوي کار دې چټک شي. د یادولو وړ ده چې دا مهال په افغانستان کې د 12 بندونو په جوړولو باندې کار روان دی. ولسمشر غني امر کړی چې بندونو جوړولو خصوصا هغه چې بهر ته د اوبو د تګ مخنیوی کوي کار دې پرې چټک شي. یاد دې وي چې کله هم په افغانستان کې د اوبو د مهارېدو خبره شوې ایران او پاکستان خبرګون پرېښودلی او بار بار ویلي چې دوی د اوبو د مهارېدو اجازه نه ورکوي او وخت نا وخت افغانستان کې په بندونو باندې بریدونه هم شوي او حتی د اوبو په سر یو ځل دومره سخته جګړه وشوه چې نږدې و فراه ولایت سقوط وکړي چې بیا وروسته د اوبو د جګړې په نوم هم ونومول شوه. دغه راز د بندونو جوړېدو کې ډېر زیات امنیتي مشکلات رامنځته کیږي او ډېر په مشکله یو بند جوړیږي او بیا ساتل کیږي. بدبختانه به ووایو چې د افغانستان په اوبو ډېر بندونه جوړېدای شي، برېښنا تولیدېدای شي او ځمکې خړوبېدای شي، اما موږ له دې هر څه بې برخې یو. برېښنا مو وارداتي او ځمکې مو د اوبو د نه مدیریت له کبله وچې ولاړې دي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه امر او د افغانستان د اوبو باره کې څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.